15 کلونو کې افکو نړیوالي کمپنۍ د ناروغانو د درملنې لپاره ټول ټال 11,50,000 امریکایي ډالر مرسته کړې ده. دا کیسه د 11 کلنې فرزانې ده. فرزانې د پښتورګو له سخت درد سره ژوند کوي. په همدې وخت کې افکو کمپنۍ مرسته ورسره وکړه. یوازې د فرزانې د درملنې لپاره نږدې 8 لکه افغانۍ مصرف سوې. د ځینو ناروغانو تداوۍ په هیواد کې دننه او ځینې بیا د نور هیوادونو پیژندل سوو روغتونونو ته لیږل سوي ترڅو تداوۍ یې وسي او بیرته خپل عادي ژوند ته راوګرځي. د ناروغانو د تداوۍ ترڅنګ افکو کمپنۍ تر ډیره د بېوسه خلکو او کورنیو لاسنیوی هم کړی دی. د ولور هغه غوښتنه چې د غربت له امله ډیره سخته تمامېدل. افکو کمپنۍ د دغه ځوان ملاتړ وکړ او 80,000 افغانۍ مرسته یې ورسره وکړه. زده مې کړې وه نو د ولور پیسې چې وې نیمۍ مې ورکړې وې نیمۍ راباندې پاته ولې نو هغه خو سر نه رابخښلې. بیا راغلم د افکو کمپنۍ ته محمود کرزي صاحب رئیس صاحب ته نو هغه کور یې ودان د هغه کمپنۍ زما سره کومک وکړي او بیا ما دا پیسې خو سرته ورکړلې.